السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ګرانو ملګرو، کومه چې موږ سره ګروپ پالیسي وه، ګروپ پالیسي آبجیکټ GPO د ده هغه اساسات موږ کاور کړل او اهم د ده همدا اساسات دي چې تاسو انهریټنس او انفورس او بلاک انهریټنس باندې او د هیرارکي باندې پوه شئ. دا ډېره اهمه خبره وه. اوس موږ سره چې کله موږ یو ګروپ پالیسي آبجیکټ کنفیګر کوو ملګرو، دې کې موږ سره په داخل کې 1000 of templates دي. رن ختم کا، ډیسکټاپ باندې دا کار وکړه. ګوره دغه په زرګونه چې کوم ټمپلیټ دي پری ډیفاینډ تاسو درکول شوي چې دا کار کوي که نه، کنفیګر کوي که نه کنفیګر، دا اوس هر یو زه نشم ټیچ کوي او هر یو زده کړم. تاسو ته اهمه نه ده، صرف تاسو کنسپټ واخلئ چې په کنسپټ پوه شئ. تاسو که یو ځای کې کار کوئ، ګوره چیټ GPT is the best teacher. صرف ترې پوښتنه وکړه چې ډیسکټاپ نه دا څیز لرې کولو لپاره ګروپ پالیسي به درته ووایي چې یوزر کنفیګریشن ته به لاړ شي، اډمنسټریټیو ټمپلیټس ته به لاړ شي، پکې به کنټرول پینل ته به لاړ شي، دلته به لاړ شي، دا به کنفیګر کړي. چې تاسو ته مقصد کنسپټ زده وي، نور د دغه عمره هر څیز کنفیګر کول دا ډېر زیاته ناشونې ده، سخت هم ده او ټول زه نشم ټیچ کوي. نو کوم چې ډېر اهم دي هغه به درته ټیچ کوم. نور تاسو په انټرنیټ باندې بیا چې کله ورته ضرورت پیدا کړو تاسو یې په اسانۍ باندې کنفیګر کوی شئ. مهم ستاسو لپاره دغه کنسپټ چې تاسو یې واخلئ. ملګرو ځینې داسې شیان دي چې ګروپ پالیسي کې راځي، موږ مخکې نه ټیچ کړي دي. نو تاسو چې اوس په ګروپ پالیسي پوه شئ هغه مو ورسره زده کوئ. لکه چې شئ موږ د برانچ کیشې دپاره یو ګروپ پالیسي کنفیګر کړې وه، موږ د پرنټر شیرینګ دپاره یو ګروپ پالیسي کنفیګر کړې وه. برانچ کیشې په فایل سرور کې موږ ویلو او پرنټر شیرینګ مو په پرنټ سرور کې ویلو. د ترڅنګ موږ یو لاګان سکرپټ هم جوړ کړی، دا مو هم په فایل سرور کې کړی، میپ نیټورک ډرایو دپاره. دا کارونه د ګروپ پالیسي په ترو موږ مخکې کړي دي. اوس به موږ څنګه کار کوو انشاءالله په دې ویډیو کې به موږ اکاونټ په کمپیوټر کنفیګریشن کې اکاونټ پالیسي باندې لږ خبرې وکړو. صحیح ده. بیا به ورپسې په سافټویر ډسټریبیوشن باندې خبرې وکړو، څنګه د ګروپ پالیسي په ترو موږ سافټویر ډسټریبیوشن کوو، ډېره اهمه خبره ده. بیا به نو موږ انشاءالله په فولډر ریډایرکشن باندې خبرې وکړو. بیا به نو موږ ډرایو به څنګه ریسټریکټډ کوو چې پلانکې خان ډرایو نه کار واخله ته نو ماکله. USB یا ایکسټرنل ډیوایس به موږ څنګه ریسټریکټ کوو. فور ایگزامپل ارګنایزیشن کې ویل کېږي چې موږ دا پالیسي نه لرو، زموږ کمپیوټر ته باید د باندې نه چې وصل نشي، دا پالیسي نشته. نو دا به ته بیا کنفیګر کوي چې اینډ یوزران دې ونشي کولی چې له کمپیوټر سره USB وصل کړي. صحیح ده. د ترڅنګ نور ډېر سیټینګونه چې دا به مونږ کوو. کنټرول پینل ریلیټډ چې څه دې ښکاره شي څه دې ښکاره نه شي. ډیسکټاپ ریلیټډ همدارنګه نور ډېر زیات. دا پالیسۍ به انشاءالله مونږ کنفیګر کوو. صحیح ده. که نور داسې خوندورې مو پیدا کړي چې ستاسو دپاره مفید وي هغه هم درته به ټیچ کوو. لکه دا برانچ کیش، پرنټر شیرینګ او لاګن سکرپټ آلریډي شوي دي. په دې ویډیو کې په اکاونټ پالیسي باندې خبرې کوو. صحیح ده. نو راځم ویډیو ته. اول به تاسو زه تیر څه وښایم، که هغه ویډیوګانې تاسو اوس یو څه د سره مدغم کوي که نه نو ډېره ګټه به وکړي. زه به راشم سرور منیجر ته. اول تاسو ته ما ویل دا خبره تر ټولو اهمه ده. تاسو کله ګروپ پالیسي لګوئ تاسو سره باید یو صحیح IT پالیسي واوسي او په هغه کې دا خبره کلیرلی ډیفاین وي چې دا ګروپ پالیسي ته په چا لګئ. که ګروپ پالیسي ته په ټول ډومین لګئ د نه بیا لاندې اډمین هم سبجیکټ دی، یعنې څه دې پالیسي کې چې څه وي اډمین باندې به هم وي، د یوزر باندې به هم وي، په رئیس باندې به هم وي، په کاربند باندې به هم وي. تاسو باید دا خبره په ذهن کې ولرئ چې دا ګروپ پالیسي تاسو په چا اپلای کوئ. ګوره دا ډیفالټ ډومین پالیسي ده، که دکې زه ایډیټ کوم، ګوره په همدې ایګزسټینګ پالیسي کې هم زه ایډیټ کوی شم یا کوی شم د همده لاندې یو بله پالیسي جوړه کړم. نو که په دې پالیسي کې زه ایډیټ کوم دا داسې شو چې په دې ډومین کې څوک دي په ټولو به اپلای پې کېږي، د A نه والا تر زیډه پورې، فرام A to Z. نو د عادي کارمند نه والا تر رئیسه پورې په ټولو به د اپلای کېږي. صحیح ده. ګوره مونږ کم پالیسیانې لګولې دي تر اوسه پورې، زه درته اوس ښایم. نیټورک کې مونږ برانچ کیش انیبل کړی، داسې ده نه. د ده تر څنګ موږ یو بل څیز چې کنفیګر کړی هغه چې یو لاګان سکرپټ مو کنفیګر کړی وای تھنک نه سکرپټ ته راغلی و د چې مو په سټارټ اپ باندې لاګان سکرپټ لګولی د میپ نیټورک ډرایو دپاره.
د ده تر څنګ آی تھنک موږ یو بل کار هم کړی و چې هغه څه شی و یو بل کار هم مونږ کړی و زما له ذهنه ووتو یس آی تھنک پرنټر شیرینګ مو کړی و پرنټر شیرینګ مونږ کړی و که نه دیز نه چې راغلي و نیو او یو نوی پرنټر مونږ شیر کړی و صحیح ده دا هغه څیز و چې مونږ مخکې کړي وو اوس به راشو د اکاونټ پالیسي ریلیټډ خبره به وکړو ملګرو اول تاسو دا خبره زه چې څه پرنټرس کوم شاید په ریل ارګنایزیشن کې داسې پرنټرس نه وي اوس یې درته وایم زه راځم دا ډیفالټ ډومین ټوله پالیسي ایډیټ کوم دا یو ډیفالټ پالیسي وي چې په ټول د چا لاندې لینک ده اوس پوهېږئ نه د star.com لاندې یعنې په دې ډومین کې چې څومره سایټ په دې سایټ کې څومره ډومین دی هغه ته نه ځي مګر په دې ډومین کې چې څومره او یو دي هغې ټول باندې دا اپلای کېږي او په هغې کې چې څومره یوزران دي نو زه به راشم نن چې موږ کوم سیټینګ وایو دا چېرته دی دا د کمپیوټر کنفیګریشن لاندې ځکه دا په کمپیوټر باندې کېږي صحیح ده نو زه به راشم پالیسي ته په دې کې به راشم وینډوز سیټینګ ته او په دې کې د سیکیورټي سیټینګ لاندې نن موږ اکاونټ پالیسیز باندې خبرې کوم په دې کلیک وکړم په ده باندې لومړنۍ ډېره ښکلې پالیسي چې ده که نه هغه دا دی اکاونټ لاک آوټ پالیسي اکاونټ لاک آوټ پالیسي دا څه کار کوي ګوره ډیفاین نه ده که نه زه به راشم او دا به ډیفاین کړم لاک آوټ ډیوریشن به څومره وي زه یم لاک آوټ ډیوریشن د دې په خاطر چې تاسو ته پریکټس وشي زه به 1 منټ کړم دا نور به 15 او 1 ته شي زه به دا اوس چینج کړم او تھریش هولډ به څومره کم تھریش هولډ به زه کم 3 اکاونټ لاک آوټ تھریش هولډ ګورئ ملګرو دا ما چې کنفیګر کړل ما ورته وویل که چېرته یو کس یو کمپیوټر ته لاګین کېدو د په 1 دقیقه کې 3 دانې غلط پاسورډونه ورکړل نو بیا دې پرې دا کمپیوټر د 1 دقیقې دپاره لاک شي دا پالیسي هم په ده ده یو شخص دی زموږ کمپیوټر د ارګنایزیشن کې د باندې حال کې پرتې دي یو هیکر دی راغلی دی ورته ناست دی یو عادي نفر یو داسې نفر دی چې زموږ لیګل نفر نه دی او لګی دی دا ډکشنري اټیک کوي یا خپل ذهن مختلف قسمه پاسورډونه جنریټ کوي چې شاید یو خو پکې صحیح راشي وي نو که چېرته ده په 1 دقیقه کې 3 ځلې غلط پاسورډ ورکړو د اکاونټ دې په 1 دقیقې دپاره لاک شي ګوره 1 دقیقه ډېره کمه ده دا به ستاسو آی ټي پالیسي کې وي که نه کلیرلی به ډیفاین وي زه خو زه په خاطر دا کار کوم چې ټیسټینګ کوم تاسو ته صرف ښایم نو چېرته کله چې یش زه به دا 10 دقیقې کم که چېرته یو چا په 1 دقیقه کې 3 ځلې غلط پاسورډونه ورکول د اکاونټ به پې لاک کېږي د 30 دقیقو دپاره د 10 دقیقو دپاره بخښنې سره معنا دا چې یو شخص کېناستو یو پاسورډ غلط ورکړو بل غلط 3 پاسورډ چې غلط ورکړل نو دا به نور صحیح پاسورډ چې ورکوي هم نه به ترې اخلي 10 دقیقې به دا انتظار کوي نو 10 دقیقې کې دا اوس پر ایگزامپل ستاسو آی ټي پالیسي پورې ریلیټډ ده که نه زه وایم 1 غنټه کې به حتما دا شخص لیدیز نه ځي داسې خو به نه چې دلته به یې ټیک کولی او ناست به یې صحیح ده دغسې ډکشنري اټیک له مخنیوي دپاره یا د نور اټیکو د مخنیوي دپاره چې خلک پرې یو کمپیوټر ته لاګین کېږي د هغې دپاره دا مونږ کاروو صحیح ده خو تاسو ما ته دا ووایه چې دا پالیسي ما چېرته ولګوله په ټول ډومین باندې دا خو پریکټس دی خیر د مشکل نشته یو اینډ یوزر راغلی کېناستو 3 ځلې غلط پاسورډ ورکړو کمپیوټر به په 10 منټ لپاره لاک شي خو یو اډمین دی سرور ته کینی 3 ځلې غلط پاسورډ ورکړو ولې 3 ځلې غلط پاسورډ ورکړي شاید یو ځل ته همداسې غلط وویل شي شاید یو ځل ته کیپس لاک لګېدلی وي شاید یو ځل ژبه بدلوي 3 ځل چې غلط پاسورډ ورکړو د باندې به سرور لاک شي نه که بل یوزر باندې اکاونټ لاک شو خو خیر بیا هم سرور ته به اډمین ته به زنګ ووایي چې پلیز زه پلانکې خان یوزر یم او زما دپاره د اکاونټ چې دی لږ ریسیټ که یار لاک آوټ نه مې وباسه تاسو ته مونږ وویل که نه چې 1/2 غنټه وخت به دې ورکړی 1/2 غنټې وخت کې به دا شخص تښتي شاید دې شخص سره ستاسو د اډمین نمبر اوسي او هغه ته زنګ ووایي دې ته بیا موږ امپرسونیټینګ اټیک وایي او ورته وایي چې زه پلانکې خان یوزر یم د لیګل یوزر نوم ورته واخلي زه پلانکې خان یوزر یم آی ډي م ورته ووایي او زما دپاره د اکاونټ خو لږ ریسیټ که هغه یې ورته ریسیټ کړي او دا بیا خواري شروع کړي نو دلته به تاسو مختلفې لارې دي چې د اټیک نه امپرسونیټینګ اټیک نه ځان وساتئ صحیح ده ځکه ملګرو عموما چې دی که نه د باندې نه 0% نن سبا فایروال هر څه قوي خلکو لګولي آی پی ایس آی ډي ایس د باندې نه 0% اټیک راځي مګر 80/20 رول دی 80% اټیک د داخل نه کېږي
نو اکثره لانجه موږ ته داخل نه جوړېږي. اوس خبره مې دې پورې کوله چې دا پالیسي ملګرو ما په ټول ډومین باندې ولګوله. نو ادي یوزر نه واخله تر باسه پورې، د اینډ یوزر نه واخله تر ټکنیشن او تر اډمینه پورې، د ټولو یوزرانو به باندې به دا اوس اپلای کېږي. نو ځکه درته وایم چې تا ته به آی ټي پالیسي کې ویل شوي چې دا پالیسي یوازې سپیسیفیکلی په سټوډنټ ولګوه. نو ته به ټول سټوډنټس، او دا موږ عموما ملګرو کمپیوټرز باندې لګو، نو د سټوډنټس دپاره به ته یو او یو جوړه کړي، او د سټوډنټس چې کوم اکاونټس دي او کم کمپیوټرز دي دا به په یو او یو کې واچي، او بیا به په هغه او یو باندې دا پالیسي ولګوي. په ټول ډومین یې مه لګوه که نه، خو خیر ما په ټول ډومین ولګوه. اوکې پالیسي ولګېدله، په 1 دقیقه کې چې 3 ځل غلط پاسورډ چا ورکړو 10 دقیقو دپاره پرې اکاونټ لاک کېږي. کمپیوټر کنفیګریشن دی، نو زه به داسې کار وکړم چې لاګ آف سلاش بوټ سره دا کار وکړم. که د سره بیا ونه شو بیا ورته به یو ځل سرور ریسټارټ کړم. نو دا اوس په دې ډومین کې چې څومره یوزر او یو دي، هغه کې څومره یوزران دي او څومره کمپیوټر دي، په ټولو به دا هر څه اپلای کېږي. صحیح ده. نو زه به اوس راشم دلته به هم یو ځل GP update slash log off slash boot. Computer policy update has completed successfully. چې دا نوې پالیسي دا راڅکي راوړي. اوس که زه یو ځلې ساین آوټ شم او همدې یوزر ته بیا ساین ان کېږم، پاسورډ مې غلط ورکړو، یو ځل، دویم ځل، دریم ځل، څلورم ځل چې غلط پاسورډ ورکړم باید اکاونټ په ما لاک شي. The reference account is currently locked out and may not be logged in. ګوره که زه صحیح پاسورډ ورکوم اوس هم نه اخلي، یو پاسورډ یې نه اخلي. دا اکاونټ به د څو دقیقو دپاره لاک وي؟ د 10 دقیقو دپاره به دا اکاونټ لاک وي. صحیح ده. account will be locked for 10 minutes. ځکه هلته ما 10 منټ ښودلی، نو 10 دقیقو کې دا صحیح پاسورډ ورکوي، د نو پاسورډ نه اخلي. نو دا موږ ډکشنري او نور مختلف اټیک د مخنیوي دپاره دا کار کوو. خو دا کوی شي چې سرور ته زنګ ووایي، اډمین صاحب ته، څوک چې سرور کنفیګر کوي او ورته ناست وي، اډمین ته زنګ ووایي چې یار زه پلانکې خان یوزر یم او زما دپاره دا اکاونټ خو لږ ریسیټ کا. نو دلته به تاسو پام کوئ چې د هر چا په خبره به نه غولېږئ، امپرسونیټینګ اټیک نه به ځان ساتئ. بس هغه صاحب هم راغلی ورته او دلته په نیو یوزر باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته یې راغلی، اکاونټ ته یې راغلی او ګوره this account is currently logged out on this active directory. لاک آوټ شوی دی که نه، نو ته ورته دا چیک لګوي او اپلای کوي او کوي، معنا دا چې دا اکاونټ وله د لاک نه وباسي او هغه هم راځي صاحب او دا ځل صحیح انټري کوي، نو دا به پاسورډ ورکړي او ورته لاګین به شي. ځکه دا اکاونټ چې دی که نه ملګرو دا وله ما لاک نه وباسو که نه، اکاونټ خو ما لاک نه وباسو، اکاونټ پې لاک شوی و، ستاسو فکر و. نو ځکه مې درته وویل چې تاسو دا پالیسي لګوی شئ. دغه پالیسي کې موږ دا خبره کلیرلی ډیفاین کړه، 1 دقیقه کې 3 غلط پاسورډ چا ورکړل اکاونټ پې لاک کېږي. نو اکاونټ به بیا چې تا 1 غنټه ورکړی وخت ډېر ورکوي. ستاسو آی ټي پالیسي نه هغه به انشاءالله خبرې همغه کوي، تاسو ته به ویل کېږي، دا خبرې تاسو ته ویل کېږي ښه کلیرلی. تاسو بیا تاسو سره به کلیرلی یو ښه صحیح پلان وي چې لاړ شه داسې ګروپ پالیسي ولګوه په شاګردانو باندې چې 1 دقیقه کې چا 15 ځلې غلط پاسورډ ورکوو، 1 غنټې دپاره دی پې دغه اکاونټ لاک کېږي. نو که چېرته لاک شو حل لاره یې څه ده، دا یوزر به تا ته زنګ ووایي او ته ولې بیا هغه لاک نه وباسه او دلیل به درته وایي چې ولې دا کار وشو. صحیح ده. خو که چېرته ملګرو د سرور ته چې کوم اډمین ناست دی دې نه 3 ځل غلط پاسورډ ولګېږي، په ده باندې به سرور لاک شي. نو اکچولی موږ سره خو همدا یو سرور دی او همدې ته دا ناست دی، نو دا به 1 غنټه انتظار کوي، ځکه بل څوک خو نشته چې دا اوس د لاک نه وباسي، دا خو نشي داخلېدی. دلته به ستاسو پام وي، ډېر زیات پام به کوئ چې دا پالیسي تاسو په ټول ډومین لګوئ او که په سپیسیفیک یو او یو لګوئ. صحیح ده. دا 1 دقیقه دا معنا ملګرو چې 1 دقیقه کې ښه که تا یو پاسورډ غلط ورکو، دویم پاسورډ دې غلط ورکو، خو د اول پاسورډ نه والا د دریم پاسورډ په داخل کې باید 1 دقیقه تېره شوي نه اوسي، چې 1 دقیقه تېره شي 2 دقیقې ته واوړي دا اکاونټ تاسو بیا ریسیټ کېږي، بیا غلط پاسورډ که ورکوئ بیا ستا لومړنی پاسورډ غلط حسابېږي. صحیح ده. دا یو پالیسي شوه. دا بله پالیسي داسې ده، دا په دې ټول ډومین باندې اپلای کېږي نه. زیاتره زموږ استادان چې کله
دلته MCSE نوې چاته ټیچ کوي نه دلته راشي او نیو ته راشي نیو ته او دې ځای کې دا یو یوزر جوړوي فکر مشته یو یوزر جوړوي لکه داسې یو یوزر کې دا چې کله دلته پاسورډ ورکوي نه پاسورډ نو دنه کمپلیکس پاسورډ ریکوایر وي داسې چې اته حروف ولري او افر کیس لیټر او سمبول دا شیان ولري نه نو دا به یو کار کوي زی د ډیفالت ګروپ پالیسی چینجوي او دا کار بیا ته کمپلیکسټي نه غواړي خو شاګردان په دې نه پوهیږي چې ولې دا کار وشو زه به تاسو سپی کوم ګروپ پالیسی منیجمنټ ته راځي استادان دا ډیفالت ډومین پالیسی نه دا تاسو چې په ټولو خلکو اپلای کیږي دا ته راځي ایډیټ ته راځي غواړي دا پاسورډ کمپلیکسټي ریکوایرمنٹ ختم کی نو بیا پالیسی ته راځي بیا وینډوز سیټینګ ته راځي بیا پسې سکیورټي سیټینګ ته راځي بیا اکاونټ پالیسیز ته راځي او په دې کې پاسورډ پالیسی ته راځي ګوره دې ځینه دا چینجز راولي ښه دلته وګورئ اول پاسورډ ماسټ میټ کمپلیکسټي ریکوایرمنٹ پاسورډ باید کمپلیکس اوسي بای ډیفالت دا انیبل وي نو چې کله دا انیبل وي استاد چې کله اکاونټ جوړوي هغه نه کمپلیکس پاسورډ غواړي دلته راشي کنه دلته څه وایي کمپلیکس پاسورډ ته ښودلی هم دی If this policy is enabled, password must meet the following minimum requirement. Not contain the user account name or part of the user full name that exceed 2 consecutive characters. شپږ حروف باید ولري په دې کې باید د لاندې شان نه درې ولري A to Z upper case یا lower case یا به ډیجیټ لري یا به د الفبا حروفو نه بغیر سمبولز استعمالوي درې باید په دې کې ولري او شپږ حروف باید ولري نو استادانو ته دا خبره سخته وي راشي دا پالیسی ډیسیبل کی اوس ستاسو خوښه چې دا پالیسی تاسو په ټول ډومین لګوئ که په یو سپیسیفیک اویو لګوئ تاسو ته دا خبره وویل شوه چې پروژانه په دغه سپیسیفیک اویو باندې باید پاسورډ کمپلیکسټي شتون ولري نو بیا راشئ او دا انیبل کړئ له ده سره به څه وشي پاسورډ دغه به کمپلیکسټي به انیبل شي سټور پاسورډ یوزینګ ریورس انکریپشن که فعالوئ دا ښه خبره ده انکریپشن هم ورسره فعاله کوي بل د تر څنګه ګورئ زما زیاتره اکاونټونو پاسورډ چې کوم دی که نه هغه یو حرف دی یو حرف تش نه ورکول کیږي یو حرف ورکوم خو که ته غواړې چې تش هم ورکړې دې ځای کې صفر ولیکه اپلای که نو که تاسو بیا یو یوزر ته پاسورډ بیخي نه ورکوئ ام اخلي وئ پالیسی ده نه minimum password age او maximum password age یو پاسورډ تاسو سره زیات 2 ورځې تېروی شي کم تر کمه یو ورځ تېروی شي enforced password history دې کې مې څو اخیستلی څلېرویشت ځکه ویل شم دا کم دا څه معنی لري که زه دا درې کم دا به څه معنی لري راځئ لیټس چیک اټ اپلای اوکې ګورئ ملګرو تا یو یوزر اکاونټ ته پاسورډ ورکو خان سبا چې دا پاسورډ چینجوي هغه وخت پوره شو ته بیا خان ورکې بیا خان نه اخلي دته ما ویلي دي که نه دته ما داسې ویلي دي ګورئ زه تا پوهېږم درې هسټري مو ورته ښودلې ده چې په هسټري کې ځان سره درې ساته دا ځان سره هسټري ساتي تا یو ځل خان پاسورډ ورکو بیا د جان پاسورډ ورکو بیا د ګل پاسورډ ورکو دا به د دریو شیانو هسټري ځان سره ساتي که دا ځل ته خان پاسورډ ورکې نه اخلي ځکه دا ته وایي چې یار په دې نږدې وختونو کې ما سره ستا درې پاسورډ شته او په هغه کې یو د خان پاسورډ و دا بیا مه کاروه ګورئ ملګرو تاسو که چېرته سکیورټي سایډ لاړ شئ درته وایي چې فریکوینټلی پاسورډ چینجوه بل داسې پاسورډ مه کاروه چې ریسنټلی دې کارولی دی دا څه وایي خان پاسورډ نشي کارولی یار دا ځل که ته پیس پاسورډ وکارې که نه نو د څو پاسورډ هسټري ساتي د دریو نو اوس به هغه د خان د ده د یاداشت نه ووځي چې کله ووتو اوس دا ځل د خان پاسورډ کارولی شي نو دا داسې وایي د دې معنا دا ده دغه پالیسي چې څو پاسورډ یې ځان سره په هسټري کې وساتم خو که مې پاسورډ چې ما ځان سره په هسټري کې ساتلي دي ګوره هغه به بیا ته نشي ورکولی ښه دا خبره هلته شاید کلیرلی ډیفاین وي This security setting determine the number of unique new password that have to be associated with a user account before the old password can be reused ما ورته ویل درې پاسورډ یې ځان سره په ذهن کې یاد ساته او دغه پاسورډ یې به څوک بیا نشي ورکولی
یعنی 3 ځل به یونیک پاسورډ ورکې که د هغې وروسته بیا زوړ پاسورډ ورکې مشکل نشته. نو ملګرو زیاتره استادان ځکه دا کار کوي ښه. نو که تاسو پاسورډ ریکوایرمنټ کمپلیکس کوئ راشئ دا دیزونه کمپلیکسټي ورته انیبل کوئ. څو حروفه باید ولري، څو ورځې کې باید دا موږ سره ایکسپایر شي، څو پاسورډ پورې دا نیو پاسورډ باید ورکړي، زوړ پاسورډ ترې وانخلي. نو دا پالیسي به ملګرو اوس په ټولو یوزرانو باندې اپلای کیږي. ګورئ ښه که زه راشم دا مینیمم پاسورډ لین نه دی، دا یو حرف کم، یعنی یو حرف خو باید حد اقل واوسي. صحیح ده. یو ځل راشم دا پالیسي اپلای کړم. نو دا پالیسي په چا اپلای شوه؟ په ټول ډومین باندې اپلای شو. نو په دې سرور کې چې کوم اډمنسټریټر دی په دم اپلای شوی. یس اوس به چیک کړم، اوس به چیک وکړم، اوس به زه چیک وکړم. صحیح ده. نیټ فاصله زه به دا اډمنسټریټر سره خلاص کړم که نه یار. رن از اډمنسټریټر نیټ فاصله یوزر جے یو یوزر ایډ کوم. The password does not meet the password policy requirement. ګوره check the minimum requirement دا وایي نه کېږي. ولې دلته ما ورته ویل چې حد اقل یو کرکټر خو باید واوسي. اول ته یعنی پاسورډ یې اول ته خو ما پاسورډ بیخي ور نه کړو، یعنی معنا ایم ټي مې ورکړو او ایم ټي خو دا نه اخلي. خو که دا زه چېرته صفر کړم اوس به دا کار کېږي. دا د ټیسټینګ دپاره کوم ښه. اوس راشم دا پالیسي اپډیټ شي. اوس ورته مخکې ورته ما ویل چې هر څوک یوزر اکاونټ په همدې ډومین کې جوړوي حد اقل باید یو حرف په پاسورډ کې ورکړي. اوس مې ورته ویل یار تېرېږه تی صفر مې کړو، معنا که څوک بیخي پاسورډ هم نه ورکوي تېرېږه تی ورسره منئ. اوس به راشم نیټ فاصله یوزر جے/8 هغه مې یوزر مې په غلط لیکلی نه جے/8. د کمانډ سکسیس کمپلیټډ سکسیسفولي. پوه شئ ملګرو. نو تاسو دا پالیسي خوښه مو په ټول ډومین اپلای کوئ، په یو سپیسیفیک او یو اپلای کوئ. دا خبرې شوې. صحیح ده. کیربروز پالیسي دا که دا کوئ. کیربروز د اتنټیکیشن دپاره پاسورډ دی چې استعمالیږي د مایکروسافټ لخوا جوړ شوی دی. صحیح شوه. نو ټیکټینګ دی او نور خبرې دي په ده باندې مونږ خبرې نه کوو ځکه دومره ستاسو دپاره انډرسټینډیبل نه دي. تاسو کیربروز او نور کوم اتنټیکیشن دپاره چې سافټویر استعمالیږي دلته هغه تاسو له خبرې بلد نه یاستئ. نو په دې کې مونږ د څه پالیسۍ نه ویلې د پاسورډ او ځینې د لاک آوټ دپاره. صحیح ده ملګرو.